زموږ د پښتو ژبې ټولګی 10 درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ بخیر راغلی. مننه ښوونکې، موږ ښه یو، ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. نو اوس به خپل 10 درس ته راشو. زموږ 10 درس د پښتو د جملو 2مه برخه ده. ساعت، صابون. ناصر صابون راوړ. بصیره په صابون لاسونه مینځي. په صابون د لاسونو مینځل ګټې لري. ذات، ضعیف. بابا ضعیف دی. ضعیف مرستې ته اړ وي. له ضعیف سره مرسته ښه کار دی. توی، توتی. طاهر توتی لري. توتی ښکلی مرغه دی. لطیفه د طاهر خور ده. زوی، ظاهره. ظاهره د حفیظ خور ده. حفیظ او ظاهره ښوونځي ته ځي. دوی په کور کې هم کار کوي. عین، علم. علم پوهې ته وایي. علم د ژوند رڼا ده. بې علمه ژوند ګران دی. غین، غاښ. هره ورځ د غاښونو مینځل ګټې لري. زرغونه خپل غاښونه په برس یا مسواک مینځي. موږ په غاښونو کلک شیان نه ماتوو. فوټبال. فوټبال ښه لوبه ده. فرهاد له رفیع سره فوټبال کوي. فوټبال روغتیا ته ګټې لري. قاف، قلم. په قلم لیکل کیږي. د اقبال خط ښکلی دی. سبق په ویلو او لیکلو زده کیږي. کاف، کور. هغه د کریم کور دی. کریم او شاکره خپل کور پاک ساتي. دوی دواړه په کور کې کار کوي. ګاف، ګل. ګل ښکلی رنګ او ښه بوی لري. ګلالۍ او ننګیال ګلانو ته اوبه ورکوي. موږ ګلان نه شکوو. لام، لمر. لمر میوې او دانې پخوي. لمر زموږ هډوکو ته قوت ورکوي. تیز لمر ته ګرځېدل انسان ناروغه کوي. میم، مور. مور په ما ډیره ګرانه ده. زه د خپلې مور او پلار خبرې منم. موږ د مور درناوی کوو. نون، نارنج. نارنج ژیړ رنګ لري. د نارنج ونې په ننګرهار کې ډیرې دي. نارنج روغتیا ته ګټې لري. نور، بڼ. دا د مڼو بڼ دی. د مڼو د ونو پاڼې ښکلې دي. په بڼ کې هر ډول ونې وي. موږ د ونو ښاخونه نه ماتوو. واوره. واوره سپین رنګ لري. له واورې سره هوا سړیږي. واورې او اوبه ځمکې ښېرازوي. دوه سترګې هوا. په پسرلي کې هوا پاکه او تازه وي. پاکه او تازه هوا روغتیا ته ګټې لري.
زه په تازه هوا کې درس وایم. منی. منی د کال 3 فصل دی. په مني کې هوا ورو ورو سړیږي. په سړې هوا کې باید تودې جامې واغوندو. اوږده یې میوې. زموږ هېواد ډېرې میوې لري. موږ باید پاکې میوې وخورو. د پاکو میوو خوړل روغتیا ته ګټې لري. څرګنده یې منګي. کلال منګي جوړوي. موږ منګي پاک او سر یې پټ ساتو. د منګي اوبه پاکې او یخې وي. لکۍ والا یې هګۍ. مرغان هګۍ اچوي. موږ د چرګانو تازه هګۍ خورو. د چرګانو هګۍ او غوښې ښه خواړه دي. حمزه والا یې ولولئ. ټولګي ته په خپل وخت راشئ. تاسې خپل درس ښه ولولئ. کورنۍ دنده په سمه توګه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ 10م درس. سبا ته ښوونځي ته راشئ تر څو 11م درس ولولو. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.